قدرمندو اوریدونکو د هر قسم دینی کیسټو لپاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیډي سنټر نشترآباد برستی مدینہ مسجد نیز سکندر چورا چوک پشاور شہر حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ دکان موبائل نمبر دے 0345 914 711 قدرمندو. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. زمون پا عقائدو کے بنیادی عقیدہ دا چې انسان به د مرګ نه پس بیا جمدی کېږي او الله ته به پیش کېږي. مونږ چې د ماشومانو ته آمنت بالله خایو یا تاسو زده کړی د نو هغې کې یو ټکی دی آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی. نو آخر کے راضی والبعث بعد الموت. ما ایمان روڑ پا اللہ او دا اللہ پا فرشتو دا اللہ پا رسولانو دا آخرت پر وز باندے پا دی ایمان روڑ سا مطلب کہ دا دا ظلن منم کہ دا رشتیا دی والقدر و تقدیر باندیم زم ایمان دی کہ خیر او شر دی لري ټولو پیدا کون کې الله دی. او اخیری ټکی والبعث بعد الموت د مرګ نه پس واپس جمع دی کېدل په دې زم ایمان. هندوان او د مشرکان هغوی دا نه مني. نبی علیہ السلام سره به هم په دې جګړه وه. نبی علیہ السلام به فرمایل چې تاسو به د مرګ نه واپس جمع دی کېږئ. هغوی به وی ښه مونږ به واپس جمع دي شو اذا كنا عظاما ورفاتا مونږ به اډوکی شو چوره چوره به شو انا لفی خلق جدید او بیا به نوې پیدایش زمون کېږي. دا چرته کېږي چې سړي اندامونه ټوټې ټوټې شي او چوره چوره شي او خورې خورې چې دی به څنګه جمع دی کېږي. یو کافر راغی نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېده او یو اډوکی ځان سره راوړه زوړ اډوکی داسې اډوکی راوړه چې په ګوتو رجېده او نبی علیہ السلام ته مخامخ داسې ریزه کړه په ګوتو یې ریچې کړه. ته څه وایې چې دا به واپس جمع دي کېږي؟ نبی علیہ السلام او فرمایل او بالکل دا زما عقیده ده او زما ایمان دی او زما دعوه ده چې دا به الله واپس جمع دي کوي. یو بل کافر و حضرت خباب رضی اللہ عنہ صحابی فرمائی زما پہ قرض تورا میں والا جوڑا کڑے و پیسے نوی را کڑے ورپس لالم چی مال دا خپل پیسے را وی انکار راتا وی ما تا وی چی علب پیسے در کم چی واپس کافر شی او که واپس کافر نشوی دا قرض ندر کم. وی مال غسرالا وی ما وتوی چی کتم مل شوی او دا قبر نا واپس بیام جمع دے شی تراغی پوری با دا کفر نکم. یعنی مطلب دا چې زبا همیشه د پاره هیڅ چرې بیا کفر ته واپس نه لاړ نشم. وی هغه وی چې ښځه به مرم او بیا به جمع دی کېږم. وی خندل په خنده دا خبره واړوله مرګ نه پس جون کم دی بیا جمع دی کېدل نشته. وی خندل ځکه واپس بیا جمع دی شومه هلته به پیسې درکم. بعضې خلک اوس هم دا ټوکې کوي ټقالې کوي دا د ګناه خبرې دي ګوره څو کوئی په لوی میدان به رانوالی نو دا خو تا خیرت پورې ټوکې کې هلته خو د خدای زور دی او الله به په زور درنالي نو ته په الله پورې ټوکې کې داسې خبرې مه کوې دا د ګناه خبرې دي. نو د مکې مشرکانو به دا نه منل او اوس هندوان هم دا نه مني. د هندوانو د تناسخ عقیده ده. هغوی وی چې کم نیک سړی مړ شي د هندوان وی واپس جمع کېدل نشته. وی دا هغه د انسان بل انسان پیدا شي او که کم خراب سړی مړ شي په دنیا کې چا سره ښېګړې نه کوي او خراب سړی وي
نو دا هغه د دې روح نه سپي او پیشوګانې او دا ګنده څیزونه پیدا کېږي خو دې واپس نه جمدې کېږي او زمونږ ښکلې عقیده د زمارونو قرآن حکیم کې الله فرمایي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون د قیامت پر ورځ به خلک د قبرونو نیغ په نیغه پاسي او الله ته به منډې وایي او الله فرمایي الله لا اله الا هو الله د لوی طاقت او قدرت خاوند شریک نه لري لا يجمعنكم الى يوم القيامه د قیامت په دا لوی ورځ به تاسو را جمع دي کوم او یو ځای کوم او کته دا به څنګه کېږي دا خو ګران کار دی چې یو شی ذره ذره شي او بیا جمع دی کېږي الله وایي دا زما خبره ده ومن اصدق من الله حدیثا زما نه وي رښتونې ذات بل نشته نو زما خبره ومنه دا ګورې رښتیا خبره ده په قرآن شریف کې رب العالمین یو واقع ذکر کوي یو پیغمبر د بیت المقدس د علاقه چې اوس یروشلم ورته وایي د فلسطین نه بارې صدق مخکې د فلسطین سوه ارمیا علیه السلام دا الله پیغمبر او الله دغه کلي ته د هدایت لپاره ولېږه چې طلاق شه او د بیت المقدس د ښار ګیر چاپېره چې کوم علاقه ده دی د ګناهونو نه منع کو د شریعت او د اسلام او د ایمان د نیغه لار ورته وښایه وی خدای زه خو بے وسه یم او بے سوک یم طاقت می نشتا زما خبره به یا منی یا به نه منی الله ورته حکم وکړ زه دې ملګری او ستا په زړه کې داسې خبره اچوم چې د انسان په زړه به اثر کوي او نیغ د دې کلي بادشاه له ورشه هغه له دعوت ورکړه لکه څنګه چې الله موسی علیه السلام او دا غرور هارون علیہ السلام رو لېږل وی نیغ به فرعون ته ځي او فرعون له به دعوت ورکوي دقه رنګې د ارمیا علیه السلام ته الله حکم وکړ چې ته د علاقې د کلي بادشاه له لاړ او زما د عذاب نه ویروه او دا ورته ووایه که دا قوم دې ټیک نه شو د الله تابعدار نه شو داسې عذاب به پرې راولېږم چې په مخ د ځمکه او مې داسې عذاب په چا نه رالېږي روم پیغمبران رحم دلی حضرت ارمیا علیه السلام چې دا خبره واورېده هغه ته خو پته وه چې دا قوم چېرته زما خبره مني یو کس دوه کو مني او به مني اکثر خو یې نه مني دا به تباه شي نو په جړا سر خاورې یم راواغېښتې په سر د پاسه یې اونستې د عاجزۍ د وجې نه الله وی ولې جاړې وی خدای دا قوم به تباه کېږي الله سوال در نه کوم دا قوم متبا کوا وی خطر سوچ تار دی د تبع نی ویلی هغه پورې به نه تبا کوم ځه راغی نیک بادشاہ نیک سړی و ښه سړی وی د الله پیغمبر یم الله را لېږلی دا د عیسی علیه السلام نه تقریبا څه د پاسه څه 5,500 کاله مخکنۍ خبره ده بلکې د 5,500 کالو نه مخکنۍ خبره ده 600 کالو ته نږدې مخکې د عیسی علیه السلام نه د پیدایش بادشاہ نیک سړی و بادشاہ وی زه دې په دې کې ملګری زه دې خلکو ته نصیحت کوه او څوک به هم درته غږ نه کوي ځکه چې د نورو پیغمبرانو او بني اسرائیلو ته نصیحت کوو نو اکثر به پیغمبر وو او بني اسرائیلو ډېر پیغمبران وجلي وی څوک به هم راته غږ نه کوي بادشاہ اعلان وکړه په خپل ښار کې چې دا ارمیا علیه السلام پیغمبر دی بادشاہ هوښیار وکړه زه مرسته ونه کوم زه تباه نه شم وی دی به تبلیغ کوي خپل پر قوم کې به ګرځي ده ته به هېڅوک هم غږ نه کوي دا خبره ومنه خو بادشاہ دې تپوس وکړه وی صاحب که دا خبره ستاسو ونه مني بیا به څنګه چلي ځکه بادشاہ ته خو پته وه چې مخکې ډېر قومونه تباه شوي دي چې د پیغمبر خبره نه ده منلې نو ارمیا علیه السلام ورته وایي چې ما سره خپل الله وعده کړې ده چې تر څو ما خیره نه کړې دی قوم ته الله به نه غرقوي مطمئن شو بادشاہ